د صحابانو د ایمان د داستان وما برخه. د صحابانو د ایمان داستان، لیکوال حضرت امام الواقد الواقدی، ژباړن مولوی صدیق الله مشال و ینقصد جلال زاهد. د اصحابانو د ایمان د داستان یا د فتوح الشام د پښتو ژباړې د اومې برخې محترمو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند او خوشحاله به یاستئ او په خپلو ورځنیو کارونو کې به کامیاب او بریالي یاستئ. محترم اوریدونکو، موږ په تېر شپږمه برخه کې دا واورېدل. دی ورغی خپل قوم ته، هغوی ته یې توصیې وکړې، هغوی ورسره ونه منله. ته یې ویل چې ته ولاړ په خپل قصر کې کښېنه، موږ له دوی سره جنګ کوو. په جنګ کې هغوی ماته وخوړله، خو بالاخره هغوی وتښتېدل، یوې کلا ته یې پناه ویوړه. په هغې کلا کې د روماس قصر و چې د هغې کلا له څنګه و. د شپې لخوا چې کله شپه راغله، د اسلام سپاهیانو پیره کوله چې روماس د شپې ورته راغی، ورته ویل چې خالد رضی الله تعالی عنه چیرې ده، زه غواړم له هغه سره ووینم. کله چې د له هغه سره ولیدل، نو ده ورته ویل چې دوی راغلل، په دې کلا کې پناه واخیسته او ما قصر له دې کلا سره سریح ده. ما خپلو افرادو ته وویل چې دوی ته غارونه ور وکړي، نو راسئ چې یاده کلا درته تسلیم شو. بالاخره یاده کلا یې ورته تسلیم کړه. ډېر جان چې د بصرې د خلکو قمندان و، هغه ووژل شو او یاده کلا ورته تسلیم شوه. په سهار کې ټول خلک ورته راغله، ورته ویې ویل خالد رضی الله تعالی عنه ته چې په الله قسم درکوو چې تا ته چا د یادې کلا دروازې خلاصې کړې. هغه ورته ونه ښود او روماس په خپله ولاړ شو. ورته ویل چې زه د الله جل جلاله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اسلام په خاطر ما دا کار وکړ. خو خبره دې ځای ته رارسېدلې وه چې ده ورته وویل، روماس خالد رضی الله تعالی عنه ته وویل چې په دې وس کې موږ یا د بصرې خلک ما ژوندی نه پرېږدي، نو زه له تاسو سره ځم، چون خپل وطن ډېر خوږ وي. قصه له دې ځایه شروع کوو. مات معمر خپل نیکه څخه حدیث بیان کړ او ویې ویل روماس له موږ سره ډېر ښه جهاد وکړ. چې کله خدای جل جلاله شام زموږ په لاسو فتح کړ، ابو عبیده د ده په اړه عمر بن خطاب ته لیک واستاوه او نوموړی د عمر لخوا د بصرې والي وټاکل شو. لږ وخت وروسته خدای بخښلی وفات شو. د یادولو وړ کار دا مې پرېښودی. راوي وایي کله چې د بصرې له پوجي کلا څخه د روماس کور رایستل کېده، خالد رضی الله تعالی عنه یو څو سرتېري د مرستې لپاره ور ولېږل تر څو د روماس اهل او مال په رایستلو کې مرسته وکړي. مجاهدین چې کله د ده کور ته ورغلل، د نوموړې مېرمنې له ده څخه د جلا کېدلو غوښتنه وکړه. مسلمانانو ورته ویل ته څه غوښتنه لرې؟ دی ورته وویل زه غواړم چې ستاسو د لښکر امیر زموږ ترمنځ پرېکړه وکړي. دوی حضرت خالد ته راوستله. دی خالد ته وویل له تا څخه د روماس په باره کې مرسته غواړم. خالد ورته وویل څرنګه مرسته؟ دی ورته وویل نن شپه ما په خوب کې یو ښکلی شخص لکه د 14 سپوږمۍ داسې څهره یې وه ولید. بصره، شام او عراق به د دې مجاهدینو د لښکر په لاس فتح کېږي. ما ورته ویل ته څوک یې؟ ده راته ویل زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یم. وروسته ده ما ته د اسلام بلنه راکړه. ما اسلام ومانه او ورسره 2 سورتونه راته وښودل. ترجمان خالد ته د دې خبرې ژباړه واوروله. خالد ورته وویل دا ډېر د حیرانتیا وړ خوب دی. وروسته خالد ترجمان ته وویل ته دې ته ووایه چې هغه 2 سورتونه ووایه. دې سورت فاتحه او قل هو الله احد ورته تلاوت کړل او د حضرت خالد پر لاس بیا بیعت وکړ او ویې ویل یا به روماس اسلام منې یا به ما پرېږدي چې له دې مسلمانانو سره ژوند تېر کړم. خالد بن ولید وخندل او ویل هغه خدای جل جلاله لره دي پاکي وي چې دوی دواړو ته د ایمان توفیق ورکړ. او ترجمان ته وویل ورته ووایه چې روماس تر تا وړاندې
ایمان راوړی او مسلمان شوی دی. دا په دې خبره ډېر زیات خوشحاله شوه. وروسته خالد د بصرې خلک راغونډ کړل، دوی ته یې د جزیې ادا کولو حکم وکړ او یو داسې شخص یې د دوی امیر وټاکی چې د دوی ټولو پرې اتفاق و. وروسته ابو عبیده ته د فتح د زیري په اړه یو لیک واستاوه او ورته ویې لیکل: ای د رسول الله ملک، موږ دمشق ته وکوچېدو او ته همالته راپسې راشه. بل لیک یې حضرت ابوبکر ته ولیږئ، هغه ته یې هم داسې ولیکل: نن چې زه تاته دا لیک لیکم، موږ دمشق ته وکوچېدو، د بري دعا راته کوه، السلام علیکم ورحمت الله. دواړو ته یې لیکونه واستول. خالد دمشق خپل لښکر روان کړ، شنیې نومي ځای ته ورسېدل، هلته یې واړول او خپل د عقاب په نامه بیرغ یې جګ کړ. له همدې کبله هغه ځای په شنیة العقاب سره اوس شهرت لري او بیا له هغه ځایه ډېر ته نقل شول چې هغه اوس دیر الخالد بلل کیږي. له بل پلوه صلیبي لښکرې هم په پوره جوش او خروش سره په دمشق کې راټولې شوې. یوازې د اسونو سپاره 12,000 تنه وو. د پوجي کلا دیوالونه یې ډېر ښایسته کړي وو، ستر صلیبونه یې درولي ول. حضرت خالد په دیر کې میشت شو. د ابو عبیده او مسلمانانو د راتللو لارې یې څارله. واقعي وایي هرقل ته د پیښو په اړه پوره راپورټونه رسېدلي وو او په دې خبر شو چې خالد شام نیولی او اوس دمشق ته راغلی. نوموړی ډېر په غوسه شو او خپل فوجي جنرالان یې راغونډ کړل او ورته ویې ویل: ای د اسپر اولادې، ما وړاندې درته ویلي وو او پوه کړي مې واست، خو تاسو غور ونه کړ. اوس تاسو اورئ چې عربو اریکا، سخنه، تدمون او بصرت فتح کړي او دا د دیریې هم نیولي. افسوس اوس د شام جنت دمشق ته د راتللو قصد لري او د عربو ضعیف قوم د شام پر زړه برید ته زړه ښه کړی او وروسته اعلان وکړ چې د عربو جګړې ته به څوک ورشي او موږ به یې له کړاو خلاص کړي. هر چا چې دوی ته ماتې ورکړه، هر څومره سیمه چې ورڅخه پاک کړه، هغه به د ملکیت په ډول هغه ته ورکول کېږي. یو پوجي افسر چې کلوس نومېده، یو تکړه سپور او زړور شخص و. رومیانو او پارسیانو په غیرت منلی و. ویې ویل: ای بادشاه، زه به یې چاره وکړم او پر شا به یې وتمبوم. هرقل چې د ده خبره واورېده، یو د سرو زرو صلیب یې ورکړ او 15,000 تنه سپاره عسکر یې ځواک یې ورسره ولیږئ او وصیت یې ورته وکړ چې صلیب تر خپل لښکر وړاندې وړی چې مرستې مو وکړي. کلوس صلیب واخیست او په دغه ورځ یې ځان انطاکیې ته ورساو او په حمص نومي ځای کې تم شو. هلته د رومي فوج د وسلو یوه ستره زیرمه موجوده وه. د حمص هستوګن چې کله د کلوس پر راتګ خبر شول، مخې ته له خپلو مذهبي علماو سره یو ځای وروتل او د تود هرکلي تر څنګ مذهبي عناصرو نوموړي ته د بري دعاوې وکړې. نوموړي په حمص کې یوه شپه تېره کړه او په سبا د بعلبک ښارګوټي ته وخوځېد. هلته د بعلبک د ښار ښځې د ده مخې ته وروتلې او په زړه یې ورته وویل: ای سیده، عربو اریکا، حوران او بصرې نیولې ده. ورته ویې ویل: عرب په حوران او بصره څنګه کامیاب شول؟ دوی ورته وویل: دا خلک چې تاسو یاد کړئ ځای پر ځای ولاړو. د دوی اوسنی امیر چې اریکا یې فتح کړي له عراق ورته راغلی. ده ورته ویل: د هغه نوم څه ده؟ دوی وویل: نوم یې خالد بن ولید. کلوس ویل: څومره سرتیري به ورسره وي؟ دوی ویل: 1500 جنګیالي ورسره دي. کلوس ویل: زما دې د مسیح په ذات قسم وي، د ده سر به په خپله نیزه کې پییم. وروسته وکوچېد او دمشق ته ورسېد. د دمشق والي یو رومي جنرال و چې عزازیر نومېده. کلوس چې ورته راغی، عزازیر او د ده ملګري ورته راغونډ شول. ده د هرقل د منشور متن ورته واوراوه او وروسته یې ورته وویل: آیا تاسو غواړئ چې زه ستاسو له دښمن سره وجنګېږم او ستاسو له ښارونو یې ایثار کړم؟ دوی ورته ویل: ولې نه؟ ده ورته ویل: عزازیر تاسو لرې کړئ تر څو زه یوازې دا کار پر غاړه واخلم. دوی ورته ویل: موږ څنګه خپل سردار وباسو؟ دښمن له موږ سره د جګړې قصد کړی. عزازیر چې کله د کلوس خبرې واورېدې، ډېر په غوسه شو. بالاخره پرېکړه یې پر دې شوه چې یو ورځ به عزازیر او بله ورځ به کلوس جګړې ته وځي. خو د کلوس او عزازیر ترمنځ کرکه پیدا شوه. امام واقدي وایي دوی به هره ورځ له دمشق څخه د جابیې دروازې له لوري وتل او یو فرسخ به وړاندې تلل او د ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ لاره به یې څارله. خو هغه ورته رانغی ان چې یو ورځ د سنیې له لوري خالد بن ولید ورته راغی. راوی وایي موږ ته یسار بن محمد حدیث بیان کړ او ویل: موږ ته رفاعه بن مسلم خبره وکړه،
ویل زه د خالد بن ولید په لښکر کې موجود وم چې موږ دیر خالد ته ورسېدو. د رومیانو لښکر زموږ د مقابلې لپاره په دومره زیات تعداد کې راووت لکه ملخان دومره. خالد بن ولید چې کله رومیان ولیدل د مسلمه زغره یې واغوستله او پر مسلمانانو یې غږ وکړ دا یوه ورځ ده هر وخت بیا نه پیدا کېږي. تاسو وینئ چې دښمنانو په آسونو سره زموږ پر لښکر د برید عزم کړی. جهاد ستاسو پر وړاندې دی. د خدای جل جلاله د دین مرسته وکړئ. خدای به ستاسو مددکار وي. ځان د خدای جل جلاله د دین په بدله کې وپلورئ. اوس به د ابو عبیده لښکر هم ستاسو مرستې ته راورسي. له دې وینا سره سمه یې لښکر ته قمنده ورکړه او په لوړ اواز سره یې د تکبیر تاثیري نارې پیر کړې. شرحبیل بن حسنه، عبدالرحمن بن ابي بکر او ضرار بن ازور حمله وکړه. ضرار بن ازور په لومړی ځل برید سره د دښمن د ښي لور عسکر 15 تنه او د کیڼ لوري له ځواک هم د غومره سرتیري ووژل. دوهم ځل یې بیا برید ورباندې وکړ او 6 سپاره یې ورڅخه مړه کړل. او که د دښمن د غشو باران یې مخه ډب کړي نه وای ایثار شوی به نه وای. خالد له ده څخه ډېره مننه وکړه او بیا یې عبدالرحمن بن ابي بکر ته قمنده ورکړه چې برید ورباندې وکړي. عبدالرحمن هم بریدونه وکړل او د ډیرار په څېر بریالی وخوت. په ده پسې د اسلامي لښکر زمری خالد بن ولید میدان ته راووتی او خپله تیزه نیزه یې پورته کړه. رومي ځواک چې کله د ده بهادري او جنګي مهارت ولید ورته حیران شو. رومي جنرال کلوس چې خالد ته وکتل په دې پوه شو چې دا د همدې لښکر امیر ده او خاص ستا د وژلو په نیت راوتلی. کلوس له ویرې څخه شاته ولاړ. خالد بن ولید چې کله د شاته د ولید برید یې ورباندې وکړ. رومي جنرالانو چې کله خالد بن ولید د غشو باران یې ورباندې جوړ کړ. خالد هغه ته ونه کتل. رومي لښکر ته ورګډ شو او 100 تنه یې ووژل. دوهم ځل بیا خپل آس د دواړو صفونو ترمنځ ور وګرځاوه او د یوه مبارز غوښتنه یې وکړه خو چا زړه ورته ښه نه کړ او ورته ویې ویل نو تا پرته بل دی راووځي. ده ورته وویل هلاک شي دا د زه پر میدان ولاړ یم او موږ ټول په جنګ کې یو ډول یو. خو د ده په خبره څوک نه پوهېدی. عزازیر کلوس ته مخ ور واړاوه. آیا هرقل ته همدې لښکر مشر نه وي ټاکلی او د عربو جګړې ته یې نه وي رالیږلی؟ اوس دې د خپل رعیت او ښار ساتنه کوه. کلوس وویل ته د دې کار لپاره ښه وړ شخص یې ځکه ته تر ما وړاندې د دې امیر وې. تا ویلي و چې زه به د هرقل په امر وځم. اوس ولې د عربو د امیر سیالۍ ته نه ور وړاندې کېږي؟ عسکر ورته وویل تاسو دواړه قراندازي وکړئ. د هر چا چې قرا وختله هغه به ورځي. کلوس ورته وویل نه دواړه به یو ځای برید ورباندې وکړو. خو کلوس پر دې ویرېدی چې که دا خبره هرقل ته ورسېده هرومرو به ما بندي او یا مړ کړي. قراندازي یې سره وکړه او اس که د کلوس وختله عزازیر ورته وویل د هر چا چې قرا وختله هغه به ورځي. کلوس ورته وویل نه دواړه به یو ځای برید ورباندې کوو. خو کلوس پر دې ویرېدی چې که دا خبره هرقل ته ورسېده هرومرو به ما بندي او یا مړ کړي. قراندازي یې سره وکړه او اسکه د کلوس وختله. عزازیر ورته وویل وروځه او خپله میړانه ښکاره کړه. کلوس خپلو ملګرو ته ویل تاسو به زما کړه وره څارئ. که مو زه ناکامه ولیدم برید به ورباندې کوئ او ما به خلاصوئ. ملګرو ورته ویل دا د ډارن خبرې دي هېڅکله به بریالی نه شي. بیا یې ورته ویل ای قومه دا صحرایي سړی دی زه یې په ژبه نه پوهېږم. جرجیس ورته راووت او ویې ویل زه به در سره د ترجمان په حیث ولاړ شم. هغه ورسره ولاړ. کلوس ورته ویل ای جرجیسه دا سړی ډېر زړور ده. که یې زه مغلوب کړم ته هم برید ورباندې وکړه او نن ورځ ما ورڅخه خلاص کړه. سبا به عزازیر ورته راووځي او دی به یې قتل کړي. موږ به ورڅخه بېغمه شو او ته به زما یو همیشنی ملګری شې. هغه ورته ویل زه خو جنګي مهارت نه لرم په خبرو به یې وویروم. دواړه پټه خوله د خالد بن ولید لور ته ور روان شول. چې د خالد خواته ور نږدې شول ده ته یې وکتل. رافع بن عمر الطائي قصد وکړ چې ور ووځي. حضرت خالد غږ ورباندې وکړ پر خپل ځای ودرېږه زه د دواړو بس یم. چې خالد ته ور نږدې شول کلوس خپل ملګري ته وویل ووایه څه غواړې څوک یې او ښې زمونږ له دبدبې وویروه. جرجیس خالد ته ور نږدې شو او ورته ویې ویل ای عرب وروره زه تا ته یو مثال وایم. زمونږ او ستاسو مثال داسې ده لکه یو شخص چې خپله رمه یو بې زړه شپون ته وسپاري. هغه له لیوانو ډېر ویرېږي. یو ستر لیوه د ده په رمه ور اوږدی شي او هره شپه یو یو پسه ورڅخه وړي. میږې کمې شي او لیوه د غومره نور زړور شي. څوک یې مخه نه نیسي. د رمې څښتن چې کله په دې پوه شو چې د شپانه له بدله
غولولو پرته بله چاره نشته نو خپلو میږو ته یې یو تکړه زلمی شپون ونیسي او خپله رمه ور وسپاري. هغه هر شپه پیره ورباندې کوي. لیوه د خپل عادت په څیر بیا میږو ته ښه ډاډه راشي، په رمه ګډ شي، د زلمي په لاس کې توره وي، وار ورباندې وکړي او ویې وژني او له دې وروسته بیا بل لیوه رمې ته زړه ښه نه کړي. همداراز زموږ ستاسو په اړه سستي وکړه، ځکه زموږ په فکر تاسو ډیر ضعیف قوم یاست. تاسو وږي تږي او مسکینان یاست. زموږ په جوارو اوربشو او زړو باندې عادت واست چې کله زموږ سیمو ته راغلاست او زموږ په خوراکونو مست شولئ چې څه مو زړه و هغه مو وکړل. باچا ستاسو سیالۍ ته داسې خلک درلیږل چې پر سړو شمار نه و. اوس یې ستاسو مقابلې ته ستر اتلان رالیږلي او خاص بیا دا اتل چې ستا په وړاندې ولاړ دی د زمري زړه ورسره ده. د ماته امر کړی چې زه په نرمه لهجه تاسو پوه کړم. اوس که ته څه ویل غواړې ماته یې ووایه چې د ده تر برید وړاندې زه ورته ووایم. خالد چې کله د ده بیان واورېد ویې ویل خدای جل جلاله دښمنه، تاسو موږ ته په جګړه کې داسې بریښئ لکه مرغه چې په توره یعنې شبکه کې نښتی وي، ښي او چپ لور ته منډې وهي او ورڅخه وتلی نه شي. او تا چې کومه زموږ د لوږې او د هېواد د وچوالي خبره وکړه رښتیا هم دغسې و چې اوس خدای جل جلاله موږ ته ښه نعمتونه راکړي، د جوارو په بدل کې غنم، میوې، غوړي او عسل راکړي. د دې ټولو وعده خدای جل جلاله له موږ سره کړي. او دا خبره چې ته وایې ته له موږ څه غواړې، موږ په دوو خبرو کې د یوې هرومرو عملي کوونکي یو، یا به زموږ دین منئ، یا به جزیه راکوئ او یا به جګړه سره کوو. او ستا دا خبره چې دا ذلیل ستاسو په وړاندې ستر حیثیت لري خو زموږ په وړاندې هیڅ قدر هم نه لري. که دی د هرقل د کابینې غړی دی، زه د اسلام د کابینې یو خادم یم. زه یو تکړه سپور خالد بن ولید او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګری یم. د شام جګړې واقعي رحمت الله تعالی علیه وایي جرجس چې کله د خالد بن ولید خبرې واورېدې رنګ یې واولود او شاته شو. کلوس ورته ویل هلاک چې ته اول ځل دومره ورباندې زړور وې او اوس ولې شاته شوې؟ جرجس ورته ویل زما دې په مسیح قسم وي زه نه پوهېدم چې دی دومره زړور او ننګیالی دی. دا هغه څوک ده چې ټول شام له ده څخه په ویره کې دی. کلوس وویل ای جرجسه ورته ووایه چې تر سبا پورې جګړه وځنډوي. خالد رضی الله عنه ورته وویل هلاک شې ته اوس ما په خبرو غولوي. نیزه یې پرې پورته کړه. جرجس چې کله د خالد رضی الله عنه وسله ولیده ژبه یې ګونګه شوه او د تېښتې لاره یې غوره کړه. خالد چې کله د ده تېښته ولیده پر کلوس یې برید وکړ. دواړه سره ونښتل خو کلوس جګړه نه بلکې دفاع کوله. خالد چې کله د ده دفاعي عکس العمل ولید لاس یې ور واچاوه او تر زین یې لاندې راوغورځاوه. مسلمانانو چې کله د خالد زړورتیا ولیده ټولو تکبیرونه وویل. سپاره مجاهدین د خالد لور ته په بیړه راغلو. چې کله ورنږدې شول خالد رومي قمندان ور وغورځاوه. مسلمانانو چې کله د ده لاس ور وتړل ده په ویرېدلي غږ څه وویل. مسلمانانو د بصرې مسؤل روماس ورته راوست او ورته ویې ویل چې د ده خبرو ترجماني وکړه. روماس وویل دی وایي ما مه وژنئ، زه به ستاسو د جزیې خبره در سره ومنم. خالد بن ولید ورته وویل کلک یې وتړئ. وروسته خالد له هغه اس څخه کوز شو او پر یو بل اس چې د تدمرو علي ورکړی و سپور شو او دا قص یې درلود چې پر رومیانو برید وکړي. خو ضرار بن ازور ورته وویل امیره ته ما ورته پرېږده چې برید ورباندې وکړم او ته ارام وکړه. تو ویل ای ضراره ارام به سبا په جنت کې کوم. خالد د برید دپاره روان شو. کلوس ورپسې غږ کړ زه تا ته ستا په دین او نبي لوړه در کوم چې یو ځل به نه راګرځې. زه یوه خبره درته کوم. خالد ورته راوګرځېد. روماس ورته وویل پوښتنه ورڅخه وکړه څه غوښتنه لرې؟ ده ورته وویل ستاسو امیر پوه کړه چې زه د هرقل خاص ملګری یم او له 50,000 عسکرو سره یې د دې لپاره رالیږلی یم چې ستاسو له شتون څخه ښارونه پاک کړم. ما او عزازیل د دمشق والي د دې قمنداني مقابله سره وکړو. خو زه له تا څخه ستا د دین په څښتن غوښتنه کوم. که دی درته راووتلی هرومره یې ووژنه او که درته راونه وتی ته یې راوغواړه. دی اوس زموږ د لښکر امیر ده. که دی دې هم وواژه نو دمشق نیول شوی دی. خالد روماس ته وویل ده ته ووایه موږ نه پر تا نه پر ده او نه پر هغه چا چې مشرک وي سرپه کوو. وروسته یې پر داسې حال کې حمله پرې وکړه چې دا شعرونه یې زمزمه کول.
د اشعارو ترجمه یې داسې ده: ای خدای د هر نعمت له کبله تاله رسنا ده، ای د نعمتونو ورکوونکې څښتنه، موږ ته چې دې څه راکړې پر هغه شکر باسو. له کفر او تاریکیو وروسته تا پر موږ لوراویانه وکړه، له شک، ظلم او ظلمت څخه دې ویستلو. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په توفیل سره دې موږ ته خلاصون را په برخه کړ. تهمتونه چې موږ پورې وو له هغه څخه دې جلا کړو. زموږ چې څه اراده وه خدای هغه پورې کړئ او په کفارو زر تر زره د عذاب خوند وڅکئ. لویه خدایه ته دوی د خپلې سرکشۍ له کبله په وینو کې لت پت کړې. دا دعا په برکت د عرب او د عجمو د سردار سره منظوره کړې. واقعي رحمه الله وایي ما ته د باوري شخص له خولې خبره شوې چې کله جرجس له خالد بن ولید وتښتېدی، خپلو ملګرو ته په داسې حال کې ورغلی چې اندامونه یې رېږدېدل. دوی ورته وویل څه پېښه ده؟ ده ورته ویل ای قومه، هغه مرګ راپسې ده چې مقابله ورسره شونې نه ده، او هغه زمری راپسې منډې وهي چې د خلاصون لاره ورڅخه نه وینم. هغه د همدې قوم امیر ده. ده له ځانه باید ویلي چې مونږ یو ځای نه پرېږدي. زه هم په ډېر زیار ورڅخه راغلا شوم. له دې سړي سره تر جګړې وړاندې روغه وکړئ، او که یې برید در باندې وکړ یو به هم پرې نږدي. دوی ورته وویل. د اصحابانو د ایمان داستان د 8مې برخې محترمو او درنو اورېدونکو، دا چې تاسې تر دې ځایه له موږ سره پاتې سوئ، الله دې تاسو ته اجر درکړي. الله عز وجل زموږ او ستاسو نیتونه خالص وګرځوي. الله عز وجل د اصحاب الرسول صلی الله علیه وسلم د دغه مجاهدینو په برکت موږ ته هغه د ایمان تلذذ را په برخه کې، موږ ته د الله د ایمان خوند را په برخه کې. الله عز وجل د موږ ته هدایت وکړي. الله عز وجل موږ کې ایمانی قوت پیدا کړي. تربیه کې چارې په الله مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.